سپوږمۍ سره څټې مو وکړئ سپوږمۍ سره څه څټې مثال دا هیڅ جوکر زما ګفټینګ بین دي سره ماهام کې هر ورځ یاره ورځ او په یو ورځ کې ټولې کې زیات څو ځله غولې لکه څو ځله م کړي دي اوس ما شپږ ځله په یو ورځ کې کړي یو 2 کاله مخکې خیر اوس خو مونږ په ګینټو باندې زه نو په ګینټو خو زه هم تللې یم ظالم خو څو ځله هلک ته خلاص کړی څو ځله نو لایک څلور پنځه ځله د ورځې نه منم په انګریزانو کې دومره زموږ نه دي څومره زموږ په پښتنو کې خو دا د پښتنو کې نه ما زور کړی دی که نه اوس پکې زور نه په یو خبره زړه موړ دی یو خبره زړه مې ته مات ته چې خبرې به یې غټې غټې وي او غڼ به ورپسې دومره وي قسم دی بیخي به وړو یاره جیانو دا خبره هم صحیح ده افکورس صحیح ده زه دروغ خو نه وایم خان USA ویلکم برو سپوږمۍ خو غټ ده دې سره میډیم دی دې سره میډیم شیرعلي نه شیرعلي سره میډیم شیرعلي سره تا څنګه کتلې چې هغې سره غټ دی میډیم دی میډیم شته وایي میډیم دی منځنی درمیانه دومره دی یو وړوکی یو درمیانه یو هغې نه غټي دا ګورم چې څومره دی زه یې د میجر کومه ده پورې خو د کټ خپده نو ځکه خو ورسره ته ناست دی یم چوبز کې اوکې دومره دی غټ نه دی غټ خو د تورو خلکو سره یې ما په مونږ کې دلدي ما داسې نه یم چې ما دا کړل او دغه لور دی میډم دا لور دی له چا نه ده لور مې د ده نه ده که نه ډاکټري ټیسټ یې کړی دی د ده نه ده که بل چا نه ده د ده نه ده وسیله مننه د ده نه ده او زوی د چا نه دی زما خو زوی نشته یو ماشوم ده زما یو ماشوم دی د ښایسته خلکو کارونه م ښایسته وي منې شیرعلي مما شیرعلي وایي وسره دا میډیم څنګه ایو خلکو ما ته قینونه مه رالېږئ په لایف کې لای بدله پې باندې نه دوی دا څنګه جوړ کړی دی څه شی جوړ کړی دی دا داسې دا قینونه چې جوړ کړی دي هغه خلک کمنټس کې غڼونه درلیږي شیرعلي وها پړکې ووایه ویري ګوډ big respect تاسې د پاکستان طرفه یوه ستوری امریکا ته لېږلې ده یوه یې لندن ته لېږلې بګ yes بالکل موږ به ښه ډېره ترقي کوو الا اول خبر شو به څه چلو شو جیا جان من تا ولې هغه داسې شی ده چې تا څه ویلې ما ته ما وایي چې ستا سټوري څنګه ده څنګه سټوري چې تا نه دومره خلک تر سره مینه کوي څنګه ټیک ټاک ته رامخکې شوی یې زه خوراکې خبره ده چې شاید چې زه کله ټیک ټاک ته راتلم میډیا ته نو زه په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان کې ګیر شوم چې کله زه ګیر شوم نو وروره جانه بیا د ما یو ملګری په امریکا کې و یغه ته مې ټلیفون وکړ من پیسې خرچه مرچه راولېږه د ما وضعیت ډېر زو بل ده وروره ما ته خرچه راولېږه هغه راجګ سو ما ته $100 راولېږل $100 یې سره راولېږل بیا زه په فیسبوک کې لایف راتلم فیسبوک نه ده فیسبوک کې به لایف راتلم بله ورځ چا یې ما ته د تا په غږ کې ډېر اثر ده ته وایي ټیک ټاک ته راځه ټیک ټاک کې لایف راځه پوه شوې مینه وال دي پښتانه دي ورونه ما د فیسبوک کې دنیا خلک ناست وایي ټیک ټاک ته راسه نور دی بچانو رزق مې خو به در روانې کور وړه موړه مثال یو شی بل شی د خلک راځي لږ مرسته د سره کوي پوه شوې خو خیر ورجانه ما ټیک ټاک ما څنګه جوړ کړم
واضح درته جوړوم همغه جنۍ ما ته اکاونټ خلاص کړ چې دا لایف راغلم ما اوله شپه مې کتل 500 نفر ناست بله ورځ مې کتل 1000 بله ورځ 2000 3000 ما ته معلومات نه کړي چې نفر چېرته ناست دي څه حساب ده څنګه چل ده نو د ما وضعیت دومره خراب و ما به د هګۍ خرڅولې هګۍ نه د چرګ هګۍ د چرګ هګۍ به مې خرڅولې نسوار به مې پرې اخیستل نو دومره د ما وضعیت خراب نو بیا د دې پښتنو وروڼو له برکت نه زه الحمدلله ښه سومه پښو ودرېدم جایدادونه مې دي بلډینګونه مې دي مارکیټونه مې دي الحمدلله 2-3 ګیمه مې غټ غټ ګیمونه وکړل دا راسره ودرېدل ټول پښتانه ما سره ګیم کې ولاړو که خیال دې کړی یو ګیم کې ما خر راوستی زړه دي ما چېرته نه دي لیدلي ما ته هم ویډیو راولېږئ ملګرو او یو ګیم کې ما خر راوستی زاهد سمي پېژنې زاهد سمي زاهد سمي سره ما پنشمنټ په خر و چې مثال که ما وبایل زه به په خره سپرېږم که ده وبایل دی به په خره سپرېږي نو هغه ده ګیم وبایل وتښتېده دی بیا وتښتېده تی وتښتېدو و دی وتښتېده سره له خره وتښتېده ته په فیسبوک باندې ویډیوګانې اچوه که نه پای باندې خو ډېر شي روپۍ میلاویږي ته فیسبوک نه ولیدل ته دغه شوي ولا زه نه پوهېږم پې قسم دی د فیسبوک باندې ډېر شي روپۍ جوړولی شي که ویډیوګانې ستا ویډیوګانې بیا ډېرې فني دي دا مطلب دي نو هغې باندې تا ته ډېر شي دغه راغستی شي خو زه پې پوهېږم نه دغلته چاته ووایي که نه چې پوهې پې شي دغلته به درته دغه کړي وایي پر چا باندې یقین مه کوه ته له امریکا نه راسه قطر ته ما لږ پوهې که دلته اوکې ته کم دغه کې اوسېږې زه قطر کې یم قطر کې ته قطر کې ته له امریکا نه راسه دلته قطر ته ما پوهې که یو ورځ به درشمه پته نشته کله بلکې در به شمه سپینه سپوږمۍ دې پرېږدي نه زه دا نه پرېږدمه دا زما دغه دی لایف لاین دی که نه او که ته وغواړې ده ته طلاق ورکوی سي زه ورکولی شمه خو ورې که که یو پښتون وکړه دغه څه کوي دا مردګاو انګریز دې کړی د لور مې د ده نه ده د دې د وجې نشم دغه کولی زموږ په خپل کور کې داسې دغه یې دغه راځي چې موږ اګري کېږو نه بلکې دا مینه مې ورسره ده که نه مینه دې او څو ټیمه خوراک څنګه چل دا ګرځوي دی نه دی ګرځوي په کور کې ژوند څنګه ده څو بجې ویده کېږي څو بجې ویښېږي زه ما ګرځي په موټر کې مې ګرځي بوزي مې خوراک رالم دغه کوي علي راله بلکې دغه دی چې که نه جابي نه وس جابي بیا شو که ګاډي هرڅوي وسو نو ښه دی هلک دی دغه دی که نه دا انګریزان چې که نه د دوی ته پته نه چې مونږ چې که نه دا پښتنې جینکۍ مونږ خو ډېر دغه یو سپایسي یو که نه چې مونږ ډېرې چغې وهو څنګه چغې وهي لایک دا هاون سره بیا مونږ ډېرې دغه کوو که نه ورانکار ته ورانکاري ورسره کوې دې سره لایک دغه واله نه جس دغه دی اوس ورته څه وایي زه اوس پښتو رانږېرې شه دغه دی که نه زه ورسره مینه کوم بدتمیزي نه بدتمیزي نه دی جنگ جګړه دا مطلب مې نه یعنې جنګ جګړه ته ډېره کوې د سره زه چغې ډېرې وم زه چې یم که نه زه وایم چې دی چې هره ورځ دی وي چې دی صحیح دی زه ورته وایم نه ته غلط یې زه صحیح یم دا خبره سي دا د پښتون نښه ده که دا د پښتنې نښه ده دوستان پښتنه ښځه اکثره وایي چې زه صحیح یم او مېړه خراب ده